بسم الله الرحمن الرحیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی معظمین بیت المقدس پوری سفر باندې عینی شاهدین کله چې سحر شو او دا خبر قریشو کې خوره شوه چې محمد عربي صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې د شپې سیسه کې الله زد مکی معظمین بیت المقدس تو رسولم او دا غین بیا د اسمانونو د جنت او د دوزخ لیدل وشو او الله سره خبرې ملاقات شو دا خبره چې کافرانو ته ورسېدله نو هغوی باندې ناشنا حالت راغی چا لاسونه پړقول د مسخرې نه د ټوکو نه او چا په سر داسې لاس کې خو د تندي باندې به لاس راوغورځو د تعجب د وجې نه او چا د بېادبۍ او د سپکاوي په نیت باندې خندل بیا ټولو داسې وي چې راځئ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یې یادو چې د محمد نه تپوس وکړو چې ته بیت المقدس ته تللی نو دا څنګه آبادي لري دروازې څنګه دي برنډه څنګه ده غر نه څومره فاصله کې پروت دی حدیث راغلی دی مسلم شریف کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم بیت الله شریف کې ناستو ابو جهل ابن هشام او نور کافران رالل او دا تپوسونه شروع کړو چې د بیت المقدس د برنډې ستنې څومره دي او مسجد کې چې کوم حال دی دروازې څو دي د الله پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي زه حیران شوم چې دا څنګه بې وقوفه خلک دي اسې نه چې زه اوس خاموش شمه او دا ګمراهي د دوی چېرته نور هم زیاته نشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي حتیم ته مې ډډه والې وه الله تعالی بیت المقدس او دا مبارک جماعت مسجد اقصا ما ته په مخامخ غر جبل ابي قبیس باندې ښکاره کړل دوی به تپوس کو ما به جواب ورکړو دوی به تپوس کو ما به جواب ورکړو ځینې عالمان وایي چې بیت المقدس هماغه ځای کې و الله پاک دا فاصله ختمه کړله دی مکی معظمین نبی کریم سید الکائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کته او دی د سوالونو جوابونه ورکول دا د رسول الله مبارک معجزات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری نظر د سترګو دومره تیزو امام قاضی عیاض مالکی الشفا کې لیکلی دي چې د ځمکې نه به د اسمان ستوري شمارل باطینی نه ظاهري نظر دومره قوت الله ورکړو د مدینې منورې نه نبی پاک ته بیت الله شریف کاره کېدلو د مکې معظمې نو د الله پیغمبر ته خو خدای پاک ډېر کمالات ورکړي نو دوی دا تپوسونه کوي چې بیت المقدس څنګه جوړ شوی دی آبادي څنګه ده غر نه څومره فاصله کې دی نبی علیہ السلام مته پوره نقشه وویله تر دې پورې چې دومره وړې وړې خبرې شروع کړې په تپوسونو کې چې هغه د هغه کس په ذهن کې هم نه راتلی کوم چې بار بار بیت المقدس ته تللی او هلته یې وخت تېر کړي داسې جزیاتو کې تپوسونه شروع کړي مثلا څومره دروازې دي کړکۍ پکې څومره دي وغیره ظاهره دا ده چې دا څوک نه شماري پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته سخت اضطراب وشو الله به طور معجزه مسجد اقصا مخامخ کو نبی پاک بشمارل ورته به وي ته بیت المقدس او د معراج سفر نه چې پیغمبر د خدای واپس شو او دا خبره خورېدله چا ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وی استا ملګری خو نور خبرې کوي وایي څه خبره کوي ابو بکر صدیق لا نبی علیہ السلام سره ملاو شوی نو وایي ستا هغه ملګری وایي چې بېګا د شپې څه لږ وخت کې سیسه کې الله د مکې مکرمې نه بیت المقدس ته بوتلم او د هغې نه بر اسمانونو ته جنت دوزخ او انبیاء کرام علیهم السلام سره لیدلو شو
او بیا د الله ملاقات حاصل شو واپس راغله نو اذا استا عقل منی ابو بکر صدیق او فرمایل ولی نه منی زما ایمان دې چې دا رښتیا دي او په الله قسم چې پیغمبر علیه السلام رښتیا وي ځکه چې ما پیغمبر علیه السلام باندې ایمان وروړی دی نو د اسمان نه فرشتې راځي او نبی علیه السلام خدمت کې حاضرېږي او جبریل علیه السلام راځي او وحی راوړي د الله پیغام ورته راځي نو نن شپه به الله خپل پیغمبر ځان ته غوستی وي دې کې څه بعد دی نو ابوبکر صدیق ته چې دا د صدیق لقب ورکړه شو دا د دې ورځې رضی الله عنه ابوبکر صدیق رضی الله عنه نورم یقین مضبوط شو او یې فرمایل اشهد انک رسول الله گواہی کوم چې د الله رښتینی پیغمبر یې قریش هم ټول غلی شو که سوالونه چې هغې کوم کل جوابونه ورته ملاوېده او د نبی علیه السلام خبرې بالکل درست وي بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته هغې دا خبر وکړه چې ستا عقل دا مني چې د شپې په حصه کې مسجد اقصی ته ورسېږي واپس شي ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وفرمیل زه د دینم نور لري خبرې د عقل نه یقین پې ساتم ایمان پې لرم سار او ماښام په لږ وخت کې د اسمان خبرې نبی علیه السلام ته راځي زه یې منم نو بیا په دې کې څه تردد دی دې نه بعد د قریشو کافران د هغې چې شمدید شهادتونه شروع شو نبی علیه السلام ته وایي ښه ووایه زمونږ یو قافله وه شام طرف ته تلې وه هغه اوس کوم ځای کې ده دا خو لاره کې راتلل نبی علیه السلام ورته وفرمیل د فلانې قبیلې یو سوداګریزه تجارتي قافله وه او روحه مقام کې زه په هغې راتېر شوم او نښه دا ده چې د هغې نه یو اوښ ورک شوی و دې ټولو هغه لټاو او د هغه پسې ګرځېدل زه د هغې کې جاوو ته ورلم نو څوک نه و یو کوزه کې اوبه وي ما د هغې کوزې نه اوبه وڅښلې وایي دا نښه ده دې نه بعد د فلانې قبیلې تجارتي قافله وه په فلاني مقام کې زه په هغې راتېر شوم او زما براق چې د هغې اوښانو ته نږدې شو نو ویرېدل او تتر بتر شو او په هغې کې یو سور اوښ او هغه بېهوشه شو او را پرېوتو دې نه بعد د فلانې قبیلې تجارتي قافله باندې په فلاني ځای کې تېر شوم د هغې یو خاکي خړ غوندې اوښ او تور ټاټ پې پروت او توره کیجاوه پې پرته وه بوره کیجاوه نه بوره او دا قافله به په دې درې واړو کې مخکې تاسو ته راسي خلکو ورته وي چې کله پورې به راورسي وایي یاره د چهارشنبې ورځې پورې به راشي بلکل د چهارشنبې په ورځ هغه قافله ورسېدله څنګه چې نبی علیه السلام فرمایل او بیا دا قافلې چې به کومې راتلي او نبی علیه السلام کومې خبرې کړې وي ټولو د هغې تصدیق کوو چې او بلکل دا خو موږ چې دا اوبه چا څښلي دي او دا اوښ چې بېهوشه شو را پرېوت نو هغه کافرانو چې ایمان یې نه وروړی هغه هم ګواهي ورکړه چې او دا کار شوی د الله دین داسې واضح دی د الله د پیغمبر شان او مقام الله داسې واضح کړی چې د هغې د کور نه پې شهادت شو ایمان یې نه او الله داسې نښې داسې علامات وښودل چې دی په یقین راتلو خو که ایمان یې راوړی وي خو ضد او عناد هم یو خطرناکه بیماري نو د دې عنادیانو دپاره بله څه لاره پاتې نه وه مگر دا وی چې دا جادو دی نعوذ بالله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نعوذ بالله جادوګر وی او روان شو دی الله دې موږ تاسو د بدبختۍ نه وساتي او الله پاک دې موږ تاسو کې د رسول الله مبارک سنت او شریعت په پابندۍ سره پیدا او فرمایي وصلی الله علی النبی الامین